صالحین اولیاء الله مؤمنان مسلمانان دوی ټول د الله سره محبت کوي یحبهم ویحبونه الله د دې خپلو خاصو بندگانو سره محبت کوي او دا بندگان د چا سره محبت کوي د الله سره محبت کوي د رب العالمین محبت د بندگانو سره دا ډېر عجیبه ده زه بار بار دا خبره کوم او داسې عجیبه نه ده چې یو بنده محبت کوي د الله سره ځکه چې بنده به لازم محبت کوي د خپل رب سره دې کې خو څه شک نشته خو چې کله الله محبت کوي د یو بنده سره دا ډېر عجیبه خبره ده او داسې ډېر نیکان شته داسې ډېر په دې ځمکه باندې شته او تېر شوي دي چې رب العالمین د هغوی سره محبت کړی الله د هغوی نمونه اخیستي دي پکې الله د هغوی تذکرې کړي دي په اسمانونو کې لکه حدیث کې راځي څومره اوچت انسانانو ده حدیث کې راځي چې خدیجه رضی الله عنها په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې را روانه وه او لاس کې ورسره سالن و یو لوښی و په هغې کې ورسره سالن انګولی و نو جبریل علیه السلام راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی دا خدیجه ده را روانه ده په تا پسې فاقرئها من ربها السلام نو د الله د طرف نه به سلام ووایه ځکه چې الله راته ویلي دي چې ته ورته سلام ووایه او بیا په جنت کې د یو کور زیری ورله ورکړه نو دا څومره اوچت انسانانو چې الله سبحانه وتعالی د هغوی تذکره کړې ده او د هغوی نوم یې اخیستی دی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب رضی الله عنه ته وی ته د سورة البینه واوره او ما ته ووایه الله راته ویلي دي نو هغه په ژړا شو یا رسول الله الله زما نوم اخیستی و داسې وی چې ابی بن کعب ته ووایه ویا والله ستا نوم اخیستی و او دغه شانې ویلي و چې ابی بن کعب ته ووایه ته د الله خاص بندګان دي الله د دوی سره محبت کړی دی الله د دوی سره مینه کوي الله د هغوی تذکرې کوي په اسمانونو کې د ملایکو په مخ کې په قرآن کریم کې چې کله انسان د پیغمبرانو د تذکره واوري او الله سبحانه وتعالی د یو بنده او د یو کمزوري انسان په باره کې د الفاظ وایي نعم العبد انه اواب یقینا زمونږ ډېر ښه بنده و الله وایي ایوب علیه السلام په باره کې نورو پیغمبرانو په باره کې نو چې رب العالمین د یو بنده په باره کې وایي نعم العبد زمونږ ډېر ښه بنده و دا تزکیه څومره اوچته تزکیه ده دا مخلوق په دې تزکیو پسې ګرځي که نه چېرته مشهور سړی چېرته یو اوچت عالم په یو پاڼه باندې ولیکي چې او زه دا پلانی پیژنمه دا ډېر ښه سړی دی نو د هغه په مخې ته ډېر کار روان شي په ډېرو ادارو کې بیا هغه دا پاڼه ښیي چې ما له پلاني مولوي صاحب پلاني شیخ صاحب پلاني وزیر اعظم او پلاني مالداره ما له تذکیه راکړې ده چې او دا سړی زه پیژنمه دا ډېر ښه سړی دی نو چې کله الله ووایي چې دا پلانی بنده زما ډېر ښه بنده دی دا څومره اوچته تزکیه ده او څومره اوچت صفت دی او دا انسان د څومره لویو نعمتونو نه الله ده ته ورکړي دي نو الودود کثیر الود ډېر مینه کوونکی د الله سبحانه وتعالی مینه د خپلو نیکانو بندګانو سره خو واضحه ده چې څومره محبت کوي د هغوی سره په هر مصیبت کې د هغوی مرستې کوي د دشمن په مقابله کې د هغوی مرسته کوي په هغوی باندې رحمتونه راوروي خو د الله سبحانه وتعالی محبت دومره ډېر دی چې د ګناهګارو سره هم دی او هغه داسې چې دا ګناهونه هغوی له بخي د هغوی په توبه ویستو باندې خوشحالېږي وهو الغفور الودود ګوره د غفور سره ودود نوم راوړو الله ډېره بخانه کوونکی دی او الله ودود دی ډېره مینه کوونکی دی نو دا بخانه چې ډېره کوي دا هم د دې د لاسه ډېره کوي چې الله سبحانه وتعالی مینه کوونکی دی
او که الله مینه نه کولی د دې انسانانو سره او د دې ګناهګارو سره نو بیا به له ګناهونه نه وی بخلی زما او ستا په توبه باندې هغه دومره خوشحالي حدیث کې راځي چې یو سړی په شړ میدان او په شړ ځمکه کې روان او سورلی ورسره وه په هغې باندې خوراک څښاک هغه سورلی یې دنه ورکه شو نو دی د مرګ په انتظار دی ونې په سوري کې پروت و بس هلته خوب وله ورغی او د مرګ په انتظار نور خو هېڅ هم نه چې راپاڅېدو نو هغه سورلی ولاړه وه ورته خوا کې نو د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شو وی اللهم انت عبدي وانا ربک یا الله ته زما بندې او زه ستا رب یم د ډېرې اخطأ من شدت الفرح د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا سړی چې په دې سورلۍ میلاوېدو باندې څومره خوشحاله شوی دی الله د دې نه زیات خوشحالېږي په دې چې یو انسان توبه وباسي او ګناهونه پرېږدي او الله ته واپس شي دا د الله محبت دی ان الله ته پکې څه فایده ده څه فایده شته ما او ته چې د ګناهونو نه توبه وباسو ګناهونه پرېږدو الله ته څه فایده نشته او ما او ته که ګناهونه کوو نو الله ته څه نقصان نشته دومره مینه کوونکی دی په دې خپلو بندګانو باندې دومره مین دی حدیث کې راځي چې یو سړي یو کم 100 کسان وژلي بیا پې یو پیر صاحب پسې لاړ او هغه ته یې ووایي چې الله به زما توبه قبوله کړي او ته زه ورکېږه دې ځای نه تا یو کم 100 مړي کړي د توبې وباسي یو ډېرې غصې نه هغه هم مړ کړو وسلې کړو بیا په یو عالم پسې لاړ چې هغه په دین باندې پوه او هغه ته یې دا ووایي هغه ورته واو الله ستا توبه قبلوي خو ته داسې کار وکړه چې د خپل کلی پرېږده وجه دا دی چې د دې بدو ملګرو او د بدې معاشرې په انسان باندې اثر وي په لاره کې مړ شو نو بیا ملایکو په منځ کې جګړه شوه د رحمت ملایک رالو او د عذاب رحمت هغه وی چې د هغه کلي ته نږدې د کوم چې راوتی وی الله وحي وکړه دومره مین د الله په خپلو بندګانو وی الله وحي وکړه هغه ځمکې ته د کوم نه چې راوتی و چې انت باعدي لرې شي او هغې ته وحي وکړه کومې ته چې روان وي ته رانږدې شي نو بیا د دې ملایکو په منځ کې فیصله په دې وشوه چې دا ځای به وګورو کم لرې دی کم نږدې دی حساب به وکړو نو کله چې هغوی حساب وکړو نو هغه ځمکه نږدې وه کوم ته چې روان و یو حدیث کې راځي وایي یو لیش ورته نږدې و بس فرق دې ځمکې کې هغه کې یو لیش هغه ځمکه ورته الله لږ را نږدې کړه بس یو لیش دی هغې ته زیات نږدې و نو د عذاب هغه ملایک ته لرې شو رب العالمین دومره مینه کوونکی ذات دی الله ودود دی مینه کوي د خپلو نومونو سره مینه کوي د خپلو صفاتو سره مینه کوي د خپلو افعالو سره د خپلو کارونو سره محبت کوي الله ودود دی پیغمبران ورسره محبت کوي ملائک ورسره محبت کوي اولیاء الله ورسره محبت کوي او داسې محبت ورسره کوي چې د هغې مثال نشته الله په سورة البقره کې د دې بت پرستو د دې مشرکانو د دې قبر پرستو تذکره کړې ده ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله او بعض هغه دي چې د الله سره شریکان جوړ کړي دي او د دې خپلو معبودانو بوتانو قبرونو سره دومره محبت کوي لکه چې محبت کوي د الله سره خد مؤمنان و موحدین سحال لے والذین آمنوا اشد حبا لله او موحدین او مؤمنان بیوی دا اللہ سر دیر زیاد محبت کئی دا دا محبت نا چی دوی دا معبودانو سر کئی دا دین زیاد محبت دا موحدین دا خپل رب سر دی والحمدللہ علی ذالک چې الله سبحانه وتعالی موږ ته د توحید دا نعمت نصیب کړی دی
او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري سوچه دین زمونږ سره دی، زمونږ سره قیل او قال نشتی، تاویل ماویل مونږ سره نشتی، مونږ سره سوچه خبرې دي الله وی او د الله پیغمبر وی. الله دې په دې توحید او په سنت باندې مونږ د مرګ پورې قایم لري. د اوچت نعمت دی چې الله مونږ ته نصیب کړی. الله د مشرکانو او دغه خلکو حال بیان کړی چې په زړونو کې محبت ته غیر الله سره دی. وی کله چې د الله تذکره وشي، یو مولا راغی بیان یې وکړو، توحید یې بیان کړو. واذا ذکر الله وحده، او کله چې د الله تذکره وشي او یوازې تذکره وشي د دوی په زړونو باندې پولۍ ودرېږي. بیا راغلی دی وایي چې الله او توحید او په دغه خبرې بیانوي. نو هغه وایي چې درګاه له مه ځئ، دربار له مه ځئ. هغه وایي چې تعویذ څه نشي کولی. هغه وایي قبرونه مه سټئ را سټئ. وإذا ذكر الله وحده، او کله چې تذکره وشي د الله یوازې، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الله وی زړونه یې سم بد بد شي، راوپړسېږي د غم نه. قصې ورته شروع کړه د لوی ځوان، او قصې شروع کړه د پیر بابا او د بل بابا، او قصې ورته شروع کړه د بزرګانو او د صوفیانو، او د پلانی صاحب کرامت دا و، د پلانی صاحب کرامت دا و، او قبر لړم هلته دا و، قبر لړم هلته دا و، او خوشبو راتله د قبر نه، او قبر کې مړی تازه پروت و. او دا قصې ورته شروع کړه د الله نه علاوه، الله ورته مه یادوه. نو څه وایي الله؟ وإذا ذكر الذين من دونه، او کله چې د الله نه علاوه د نورو قصې دې ورته بیانولې که نه توحید دې پرېښودو، اذا هم یستبشرون، یو بل له زیري ورکوي. وایي څه ناشنا مولا راغلی او ناشنا مسلې بیان کړي. هغه وایي سم علم اوسه، هغه دریاب و د علم، قصې راغستې و د پنجاب، او قصې راغستې و د پلاني ملک او د پلاني ملک، او هلته بزرګان و، هلته قبر و، هلته دا و، هلته دا و. دې ته خوشحال. خو کو دې خبر د توحید شروع کړه، نو بیا به د پسې راپاسي چې تاسو توړ راولئ. مه کوه دا خبرې، غلی شه د دې نه، ځکه چې موږ سره بریلیان هم دي، موږ سره شیعګان هم دي، موږ سره دې جومات کې صوفیان هم دي، موږ سره قبر پرست هم دي، ټول دي. نو ته داسې کار وکړه چې دا قصې نورې پرېږده. هکه څه واقعات ته سره یو بیان کړه، که څه عجایبات ته سره یي، څه ناشنا قصه د سره یي بیان یې کړه. نو وإذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون، بیا سم خوشحاله. او مؤمنانو محبت د خپل رب سره یي چې د الله تذکره ورته کوې که نه، اوه په کلونو په میاشتو ورته د الله تذکرې کوه، هغه به درته ژوندي ناستي. او په دغه مجلسونو کې هغوی بور کېږي، دا چې د دروغو دا قصې میسې پکې بیانېږي، دې کې هغوی ایسارېږي هم نه، ځکه چې هغه مجلس یې خوښ دی چې به یې کې تذکره د الله وشي، تذکره د پیغمبر وشي، د صحابه کرامو وشي. او که چېرته واقعیت بیانېږي، خو چې د رښتینې واقعیت بیان شي. نو اولیاء الله د الله خاص خلق د الله سره محبت کوي. وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی سره د کمال صفات دي. د الله سره موږ محبت کوو په دې چې د الله کارونه ښایسته دي، د الله احسانات دي په موږ باندې، د الله فضل دی په موږ باندې. ځکه د الله سره موږ محبت کوو په دې ځکه چې الله موږ له هر قسمه نعمت را کړی دی، که هغه باطني دی او که هغه ظاهري دی. خصوصا ډېر محبت ورسره د دې دلاسه کوو چې موږ له د اسلام دا نعمت را کړی، او په اسلام کې مسلمانان خو ډېر دي، او په اسلام کې بیا موږ له هغه دین او منهج را کړی دی چې هغه سوچه منهج دی. الله ودود دی،
معنی د دې دام ده دا په خبره به کوم دننه پرته ده چې الله د بندګانو په دې زړونو کې محبت اچولی دی د خپلو ملګرو سره د دې نیکانو خلکو سره او د دې علماو سره چې دا خلک محبت کوي دا ولې ورسره دا محبت کوي خو الله دا محبت د هغوی په زړونو کې اچولی دی حدیث کې دا راځي چې کله الله د چا سره محبت وکړي نو جبریل ته آواز وکړي څه ورته ووایي زه د پلاني سره محبت کوم ته ورسره هم کوه بیا جبریل علیه السلام په اسمانونو کې اعلان وکړي واورې وي الله ګورې د پلاني سره محبت کوي تاسو ورسره هم کوئ ثم يوضع له القبول في الارض نو بیا په ځمکه کې خلک د هغه سره محبت کوي نیکان خلک یادوم د نیکان خلکو محبت معتبر دی که اوس څوک دا ووایي چې د انډیا د ډمانو سره هم خلک ډېر محبت کوي خو هغه څوک چې ورسره محبت کوي هغه هم ډمان دي د هغوی په شان نو د هغوی محبت له اعتبار نشته موږ د محبت یادو د درنو خلکو د مؤمنانو محبت چې د چا سره ډېري نو دا محبت په زړونو کې چا اچولی دی الله سبحانه وتعالی اچولی د دې نوم په باره کې دغه تفصیل کافي و د دې نه فایده دا راووته دوه خبرې به ذکر کړو یوه فایده او دویم به دا ذکر کړو چې الله به زموږ سره څنګه محبت کوي کوم کارونه به کوو چې الله موږ سره محبت وکړي نو فایده ترې دا راووته الله ودود دی ډېره مینه کوونکی دی نو تم په ځان کې دا صفت راوله مینه کوه دا الله نه شروع که د ټولو نه زیاته مینه به چا سره کې د الله سره به کې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیا حدیث راځي بیا خپل مور و پلار سره ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه د ټول نه زیات ښه وي دا دي چې یو سړي پلار مړ شي او ته د هغه د مرګ نه بعد د هغه د ملګرو سره ښه کې دومره په ځان کې به ته د ود دا صفت راولي ځان کې به د مینې دا صفت راولي د مور د ملګرو سره د هغې چې کومې ملګري وي د هغوی سره محبت کول دغه شان د خپلو خپلوانو سره محبت کول د خپلې ښځې سره او د ښځې محبت کول د خپل خاوند سره ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي په صحیح الترغیب الترهیب کې شتي وی الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه هغه زنانه تاسو ته ونښیم چې هغه به په جنت کې هم ستاسو بیبي قالوا بلى یا رسول الله او یا رسول الله وی کل ودود ولود هغه زنانه چې بای کې مینه ډېره ودود او بچي ډېر راوړي او چې کله خاون غصه شي نو دا ورته وایي هذه یدي فی یدک دا ستا په لاس کې زما لاس دی او ته زما نه راضي شه د هغه د راضي کولو کوشش کوي نو دې ځای کې وایي هر هغه ښځه چې د خاون سره محبت کوي نن سبا خو دا دی چې خاون ښځه راضي کوي اگر که دې کې څه عیب نشتی خو داسې به ډېر کم ویني چې ښځه خاوند راضي کوي خو دی به پسې ګرځي ته په څه خفه شوې او ولې خفه شوې کله په یو طریقه او کله په بله اگر که دې کې هم څه عیب نشتی خو خبره مې دې پورې راوستې چې زنانو کې د خاوندانو سره محبت هغه نن سبا کم شوی دی د هغوی محبت اکثر د مال سره وي او د کور سره وي چې ښکلی کور وله جوړ کړي او ډېرې پیسې پې لګوي او ښکلي خوراکونه کور ته راوړي دې سره محبت وي نو که د هر څه دې پې بند کړو یو هغه هم بیا خپله پیټۍ تیاره تړلې وي زمزم پلار کړه ستاسو نه خو هغوی ښه دي خبره مې دې پورې راواغسته تاسو پې ورسېدی او که نه چې الله کې دا صفت دی الودود د هغه نوم هم دی چې الله ډېره مینه کوي نو ته هم په ځان کې دا صفت پیدا کړه د الله د مخلوق سره محبت ډېر کوه
خو د الله د دشمنانو سره محبت نه کوي، دا بیا ایمان دی. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الله وی کېدی نشي چې د یو قوم د ایمانی په الله باندې او په آخرت باندې او هغوی د محبت کوي د هغه چا سره چې هغوی دشمني کړي د الله سره او د الله د پیغمبر سره. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اگر که هغه پلارانی، که هغه زامنی، که هغه رونی، که هغه قبیلې، خو چې د الله سره دشمني کوي نو زموږ ورسره څه ده؟ زموږ ورسره دشمني ده. یو څو اسباب به درته بیان کړم چې دا صفات دې په ځان کې راوستو الله به درسره محبت وکړي. د ټولو نه اولنۍ خبره د الله د پیغمبر تابعداري کوه، الله به درسره محبت کوي. سوچه تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوه، او چې کوم ځای کې د پیغمبر خبره راورسي نو بیا پکې مذهب او کتاب او مولا او دا پکې مه کوه، ډایرکټ په هغې باندې عمل کوه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. که تاسو د الله سره رښتینې محبت کوئ، که تاسو ورسره کوئ نو تابعداري د دې پیغمبر وکئ، نتیجه به دا راوځي یحببکم الله، الله به تاسو سره محبت وکړي. که تاسو دا غواړئ چې الله موږ سره محبت وکړي نو بیا به تاسو دا کار کوئ چې د پیغمبر په نقش قدم به ځئ. دویم، د قرآن تلاوت ډېر کول او په قرآن کې سوچ او فکر کول د دې انسان سره الله محبت کوي. زه به مختصر ذکر کوم چې وخت ډېر نشته. دریم، نفلی منځونه ډېر کول. حدیث کې درجه حدیث قدسی دی، الله سبحانه وتعالی وایي چې کله زما بنده نفلی منځونه ډېر کوي نو زه ورسره محبت کوم. څلورم، توبه ویسته د ګناهونو نه. پنځم، ځان پاک ساتل د هر قسمه ګندګۍ نه، که هغه د شرک ګندګي ده معنوي او که هغه ظاهري ګندګي ده، صفا کپړې اچول، صفا سوتره ګرځېده، الله د داسې انسانانو سره محبت کوي. ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. الله محبت کوي د هغو سره چې صفا سوتره ګرځي. شپږم کار به دا کوي چې ان الله يحب المحسنین، احسان کول، ښه کول او ښایسته عمل کول. وم صفت د مور پلار سره ښه کول، الله به سره محبت کوي. اتم، د الله ذکر ډېر کوه، الله به سره محبت کوي. نهم، په ځان کې تقوا راوله، الله به سره محبت کوي. او لسم او اخرنۍ، د الله سره محبت کوه، الله به تا سره محبت کوي. ورسېدی پوه که نه؟ دا څو نومونه شو د الله؟ 11. دولسم او دیارلسم، الغفور الغفار. الغفور دا دولسم شو، او دیارلسم الغفار. او په دې باندې دلیل دی په قرآن کې چې دا د الله نوم دی. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وای زما بندگانو ته چې یقینا زه بخانه کوونکی مهربان یم. الغفور. غفار باندې دلیل څه دی؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إنه كان غفارا. اصل کې دا د کې دنه معنی ده پرته په لغت کې د معنی ده الستر والتغطیه. په څه شي باندې پرده اچول، پټول. لکه مغفر ویل کېږي هغه ټوپۍ ته، پخوا به د اوسپنې ټوپۍ اچوله په جنګ کې، پای کې به د مخ او د سترګې هر څه پټ کړي، دې ته به مغفر وي. ولې ورته مغفر وي؟ دا سر به ټول پټ کړی و. نو په دې مغفرت کې دننه ډېرې معنی پرتې دي. یو مطلب دا دی چې الله د ګناه پټوي او بخي.
صرف ګناهونه پټول دا څه غټه خبره نه وه، ځکه چې کیدای شي الله یې پټ کي او په آخرت کې به یې څه کي راښکاره کي. خو چې کله الله غفور ځان ته ووایي او غفار یې ځان ته ووایي نو د دې مطلب څه دی چې زه ګناه پټوم الله وایي او بخمه یم. دا د الله غټ رحم او کرم دی. زما او ستا ګناه یې پټم کړه او بیا یې څه کړه ویې بخله او څوک ته خبر هم نه شو. اول ته الله خبر و بیا دې ته خبر و او خبره ختمه شو. ځکه حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې الله به دې جنتي سړي ته وایي د قیامت په ورځ چې کله د هغه سره حساب کتاب کوي او دا بعض ګناهونه ورته رایاد کړي نو بیا به ورته وایي چې فإني قد سترتها عليك في الدنيا. دا ګناهونه ما پټ کړي وو په کوم ځای کې؟ په دنیا کې. صرف خبره په دې ځای ونه درېده که ما تاسو ته وایي چې الله مغفرت خو ناشنا مغفرت. فإني قد سترتها عليك في الدنيا، ما دا ګناهونه پټ کړي ستا دا په دنیا کې، وإني أغفرها لك اليوم، او نن یې دله بخمه هم. نو ګناه پټئ او ګناه او ګناه بخي. مغفرت کې دا معنم دنه پرته ده زخم ختمېده. عرب دا خبره کوي چې دا پلانې بوټې پلانې زخم د بدن خکۍ په دې مغفرت کې دنم دا معنی پرته ده. نو زخم د ګناهونو ختمیږي په څه سره؟ په بخانۍ سره که نه؟ زخم د ګناهونو په مغفرت سره ختمیږي که نه ختمیږي؟ ختمیږي. دا معنی په دې کې دننه پرته ده. که څوک دا ووایي چې الغفور او الغفار کې فرق څه دی، اگر که بنیادي خو دواړه په یو معنی باندې دي، بخونکی، ډېر بخونکی. دې ته صیغ المبالغه وایي، په دې کې مبالغه شوې ده. الغفور الغفار ډېره بخانه کوونکی دی الله. خو په دې دواړو نومونو کې څه فرق دی په الغفور او الغفار کې؟ نو فرق یې دا یاد ساتئ. الغفور کې دا معنی دنه پرته ده چې ګناهونه څومره هم لوی الله یې بخي. او غفار کې دا معنی پرته ده چې څو پیرې دې هم ګناهونه وکړو الله دې بخي. الله اکبر. غفور کې کومه معنی پرته ده؟ که ګناه هر څومره خو الله بخي. او په غفار کې څه پرته ده؟ که هر څو پیرې دې ګناه وکړه او الله ته واپس شوې نو الله دې بخي. سره اشنا مغفرت دی د الله. زمونږ په ګناهونو باندې پردې راچوري دي، موږ بخي، په موږ باندې رحم کوي. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. د الله سبحانه وتعالى مغفرت ته وګوره. الله وی زه بخانه کوم خلکو ته سره د دې چې هغوی ظلم کوي. علی ظلمهم، زمونږ ظلمونه او زمونږ ګناهونه روان دي او رب العالمین څه کوي؟ په موږ باندې رحم کړی دی، زمونږ ګناهونه بخي. د الله مغفرت دا دی چې زمونږ خبرې مخلوق ته نه ده راښکاره کړي، زمونږ خبرې پټه ساتلې ده. د الله سبحانه وتعالی مغفرت هغه دی چې خپل ځان ته وایي واسع المغفره. زما مغفرت الله ډېر پراخه دی. د الله سبحانه وتعالی مغفرت هغه دی چې کله الله بخي نو دې ته نه ګوري چې څو ګناهونه دي، او چې کله الله بخي نو دې ته نه ګوري چې څومره ګناه ده. حدیث کې دا راځي په سنن ترمذي کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما. یالله چې ته بخې نو بیا خو ډېر زیات بخې، ستا بخانه خو بیا ناشنا بخانه ده. او د الله سبحانه وتعالی بخانه عام اعلان الله کړی دی، عام اعلان. وورد اعلان قل يا عبادي الذين أسرفوا على
انفسهم اے پیغمبر اعلان وکا زما دې بندگانو ته هغو ته چې د خپل ځانونو سره ظلم کړی دا خبره که په دې ځای باندې ودرېږي نو انسان ډېر سخت یېرېږي چې یاره ګوره څه اعلان به یې د دې ګناهګارو دپاره والله څه وایي لا تقنطوا من رحمة الله من امیده کېږئ د الله د رحمت نه الله به رحم وکړي تاسو زیاتی کړی د ځانونو سره ګناهونه هم کړي الله به درباندې رحم وکړي خو سړی وایي چې زما سید الله به رحم وکړي خو ما شرک کړی دی وبه بخي الله څه وایي ان الله یغفر الذنوب جمیعا دا شرک درته بخي نه نو ما خو پردې حق خوړلی ان الله یغفر الذنوب جمیعا او فجړا شو ما خو قتل کړی دی ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله به ما وبخي ما خو به پټ پټ دا غلط فلمونه کتل په فیسبوک کې او په موبایلو کې او تصویران به مې کتل د جنکو ان الله یغفر الذنوب جمیعا ما خو دروغ ویلی دي دوکې مې ورکړي دي ما خو کنزلی کړي دي مزغبتونه کړي دي ان الله یغفر الذنوب جمیعا ما خو د اوسه پورې ګیره خریلې ده ما خو به ګیره وړه کوله په دې ګناه کې اخته ومه الله به وبخي ان الله یغفر الذنوب جمیعا ما خو د لوڼو حق نه ادا کړی وسې ورکم الله ما وبخي ان الله یغفر الذنوب جمیعا ته به کومه ګناه یاده کې چې هغه به په دې جمیع ټکي کې دننه نه راځي ان الله یغفر الذنوب جمیع ډېر د خوشحالۍ آیت دی ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله دا ټول ګناهونه بخي لپاره شرطونه وي چې ته د زړه د کومې نه الله ته واپس شې او بیا دا ګناه ونه کړې او په زړه کې دې په خیر ادی چې دا ګناه به بیا نه کومه او پښیمانې په زوړ ژوند باندې علی الله توبې قبلی او ګناهونه بخي دا نه چې تاسې ټوغې ټقالې کې لاس اوچت کړي الله توبه ده او بیا جومات په دروازه باندې وځي هر قسمه ګناهونه کې دا توبې نه د توبې نه مراد هغه توبه ده چې هغه د زړه د کومې نه رښتینې توبه الله یې قبلی نو هغه مهربانه باچا دی مهربانه باچا چې عام اعلان یې کړی یو حدیث کې راځي صحیح حدیث دی شیخ البانی صحیح کړی وی شیطان دا وی چې وعزتک یا رب یا الله ستا په عزت قسم خورم وی زه به ستا دا بندگان ګمراه کومه ما دامت ارواحهم فی اجسادهم چې څو پورې د دوی دا ساګانې د دوی په بدنونو کې نو زه به په دوی پورې ختمه دوی به ګمراه کوم الله ورته یې واوره وعزتي وجلالي زم قسم خورم په خپل عزت باندې او په خپل شان او مقام باندې لا ازال اغفر لهم ما استغفروني زبه هم بخم چې کلم دوی زمانه بخانه واړي چې کله هم دوی بخانه واړي الله وی زبه بخمه سوی د رب العالمین خو ناشنا مهرباني ده سوی دغه غفور رب ده خبر واوري وربك الغفور ذو الرحمه او رب ستا بخون کے مہربان دے سنگا لو یؤاخذهم بما کسبوا وی کچرت ما دا انسانان او دا مخلوق را نیوے کنه پا هر خبر بندی او هر وقت لعجل لهم العذاب دیر ضرب پا دوی بانی عذاب را گلے دا اللہ مہربانی دا چی گوره منگا ایک دم نرانیس
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الله وی نه 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 داری خبر یو وخت یا برازي او بیا پته ولګي او په هغه ټیم کې بیا د تېښتې لار نشته. دل الله مهرباني ده چې موږ یکدم نه رانیسي. دا هغه مغفرت ته چې ما تاسو ته بیانو چې د الله فراخه مغفرت دی. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. الله وی زه بخمه هر هغه چاته ګناهونه چې توبه وباسي او نیک اعمال شروع کړي. زه به تاسو ته د الله د مغفرت مبارک کیسه وایم، خو دا واوره دا حدیث وی ابن آدم الله وی لو بلغت ذنوبك عنان السماء، کچرته ستا دا ګناهونه ورسي اسمان ته، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، او بیا دې زما نه بخانه وغوښته زه به د هغه ټول ګناهونه وبخم او هېڅ پروا مې نشته اسمانه پورې. ها یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، د ځمکې د ډکوالي په اندازه که ته ما پسې ګناهونه راوړې که نه، دومره ګناهونه الله وایي د قیامت په ورځ راوړي لکه دا ځمکه چې ټوله ډکه شي. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، خو په داسې حال کې ما سره ملاو شي چې شرک دې نه کړی، لاتیتک بقرابها مغفره، زه به د حق د ګناهونو په اندازه باندې بخانه درکړم. یو سړی ډکه ځمکه ګناهونه راوالي او الله ته مخامخ شي او صرف د توحید د لاسه چې شرک یې نه دی کړی، رب العالمین به ورته هغه هر څه وبخي. ما تاسو ته تېر شوي درس کې د الله د کرم او د رحم او د مغفرت خبره کړې وه چې الله صرف د ګناهونه بخي نه بلکې څه کوي، په نیکیانو کې بدلوي. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله اکبر. د الله د بخاني به زه تاسو سیم د الله د مغفرت په صحیح بخاري کې حدیث دی، اذا اراد عبدي ان يعمل سیئة، الله ملائکو ته وایي، ها کم ملائک چې لیکل کې الله هغو ته وایي، ویې زما بنده که چېرته اراده وکړي د ګناه فلا تکتبوها علیه، نو د ګناه زر مه لیکئ دا ګناه حتی یعملها، تر دې چې ویې کړي تشي ارادې د ګناهونو دا بوله نه لیکئ. ګورئ فاذا عملها، او چې کله دا ګناه وکړه نو بیا بله دومره لیکئ لکه څومره چې دا ګناه د ډېروئ به نه. او که چېرته دې دا ګناه زما دپاره پرېږدي فاکتبوها له حسنه، نو دا ګناه پرېښودو هم یو نیکي ولیکئ. د الله د مغفرت به زه تاسو ته شوی یم. یو حدیث کې دا راځي چې الله دې ملایکو ته وایي، دا کرامن کاتبین چې دي، وایي زما بنده چې کله ګناه وکړي نو تادي مه کوئ، لږ ټیم وله ورکوئ. څه کوئ؟ لږ ټیم وله ورکوئ. که دې د دې ګناه نه واپس شي نو بیا وله هېڅ مه لیکئ، او که نه په هغې ولاړي نو بیا وله یو ګناه ولیکئ، صرف یوه، ډېره به وله نه لیکئ. الله وایي فایده سره ووته د دې نوم چې الله یو نوم دی غفار او بل دی غفور. فایده دا راووته چې موږ ته پته ده چې الله سبحانه وتعالی دومره مهربانه او بخونکی ذات دی، نو بیا ترې بخانه ولې نه غواړې؟ ولې استغفار ډېر نه وی؟ الله سبحانه وتعالی د نیکانو مؤمنانو متقیانو صفات بیان کړي دي چې الله به دوی له جنت ورکوي، په جنت کې به چینی او په جنت کې به دای او دا. یا الله ولې وی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، د شپې به ډېر لږ پرېوتو وی. یو نن سبا چې مزدورۍ نه راشي پرېوځي، سهار که ډیوټي لګېدلی وي سهار مونځ پکې هم لاړ، که وختي وي بیا منزل هم راپاسي. دا لا ښه سړی دی چې سهار منزله جمې له رامنډې وهي او په آخري صف کې ولاړ دی او سترګې مږې رامږي، دا پکې ښه سړی دی.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. او د پېشمني په دې ټیم کې وي دوی د الله نه بخانې به غوښتې، الله وبخل. نو د الله نه بخانه ډېره زیاته غواړئ. الله د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. کله چې د دې مؤمنانو نه غلطي وشي، څه ګناه تې وشي، ګناه خو د هر چا نه کېږي، ذکروا الله، الله ورته رایاد شي. الله رایادېدو څه مطلب دی؟ ویرېږي د الله نه. چېرې یو رب دی هغه زما نه تپوس کړي. ذکروا الله، الله رایاد شو، هسې رایاد نه شو، بیا څه وایي؟ فاستغفروا لذنوبهم، نو بیا د خپلو ګناهونو دپاره بخانه وغواړي. او لازم به د هغه نه غواړي. الله څه وایي؟ ومن یغفر الذنوب الا الله، او څوک دی د الله نه علاوه چې ګناهونه وبخي. خبر څوک شته هم نه چې ته ورته ووایې، لازم به هغه ته وایي ولم یصروا علی ما فعلوا. دغه توبه ده ما تاسو ته وایي چې دوی نه چې کوم ګناهونه شوي دي بیا په هغې همیشوالی نه کوي، ګناهونه ختم شي، پرېږدي. نو دا د الله سویم نوم شو، 12 او 14 الغفور الغفار. 14 نوم د الله العزیز. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یقینا رب ستا زورور دی او رحم کوونکی دی. العزیز نوم خو په قرآن کې ډېر زیات دی، ستاسو مخې ته به بار بار تیر شوی. عزیز کې دنده ډېرې معنی پرتې دي. په عزیز کې یو معنی دا ده زورور، غالبه، چې په بل باندې غالبه دی. لکه هغه 2 کسان راغلي وو که نه په داود علیه السلام پسې فیصلې له، وی زما سره یو ګډه ده او ده سره څو دي؟ یو کم سل دي، او دی زما هغه یو هم غواړي. فقال اکفلنیها وعزني في الخطاب، او ضرور شی دی په ما باندې په خبرو کې. وعزني، عزیز. نو په دې کې د نه یو معنی پرته دی چې زورور دی په بل باندې. الله سبحانه وتعالی زورور دی په هر چا باندې، غالب دی په هر چا باندې. په دې عزیز کې د نه معنی پرته قدرمن. عزیز هغه چا ته ویل کېږي چې صحیح قدرمني، لکه څنګه چې دغه وي عبدالله بن ابی بن سلول منافق، چې کله چې زه مدینې ته لاړ شم لیخرجن الاعز منها الاذل. نو دا عزتمن به تې د ذلیله وباسي، ځان ته عزتمن وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته والعیاذ بالله ذلیله وي. نو په دې عزیز کې دنه معنی پرته د عزتمن، قدرمن. نو الله عزتمن او قدرمن هم دی. ښه، په عزیز کې دا معنی هم پرته ده، هغه شی چې د هغې په شان بل نه وي، هغه شی چې د هغې په شان بل نه وي. لکه الله څه وایي؟ وإنه لکتاب عزیز، او دا کتاب عزیز دی د قرآن، یعنی د دې په شان بل کتاب نشته. نو د الله په شان ذات هم نشته. عزیز کې دا معنی هم پرته ده چې بل له عزت ورکوي. نو رب العالمین هغه ذات دی چې مؤمنانو له خپلو ملګرو له عزت ورکړی. دا ټولې معنی د نس په دې نوم کې دي، او دا ټول د الله صفات دي. ګوره الله غالبه دی په هر چا باندې، الله عزتمن او قدرمن دی، الله زورور دی، الله په شان بل څوک نشتی. الله خپلو ملګرو له عزت ورکوي او خپلو دشمنانو نه ذلت ورکوي. دې کې د نه رالیکه رانلي، بلکې عزت ټول د الله دی. الله اکبر. د هغه نه عزتمن څوک شته نه. په سورة یونس کې الله وایي ان العزة لله جميعا. عزت ټول د چا سره دی؟ ټول د الله سره دی.
او که ته دا غواړې چې عزتمند شي، که ته دا غواړې چې عزتمند شي نو بیا به دغه رب سره رابطه ساتي. قل اللهم مالک الملک، یا الله ته د باچایانو باچای، تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. دا د الله هغه زور دی. ښه عزیز ورته به دې وایي، زورور دی چې چاله وغواړي باچایي ورکوي، زار شم د هغه نه قربان شي، او چې له چا نه وغواړي وواخلي. بیا څه وایي؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. چا لره چې وغواړي نو ته عزت ورکې، او چا لره چې وغواړي ذلت ورکې. دومره مهربان رب دی. الله دې موږ ټولو ته عزتونه نصیب کړي، او الله دې موږ د ذلتونو نه لرې ساتي. چې چاله الله عزت ورکړي نو څوک نشته چې ذلیله کړي، او چې الله یې ذلیله کړي ومن یهن الله فما له من مکرم. چې الله یې ذلیله کړي نو څوک نشته چې بیا وله عزت ورکړي. رب العالمین هغه عزیز ذات دی، هغه زورور ذات دی چې مرسته کول دا صرف د هغه کار دی. وما النصر الا من عند الله، او نشتی مرسته مگر د الله د طرف نه دی. ان الله عزیز حکیم، الله عزیز دی، زورور دی، حکیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله هغه عزیز ذات دی چې د هغه خو څه مثال نشتی. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله هغه عزیز ذات دی، هغه اوچت ذات دی چې پاک دی د هر عیب او نقصان نه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پاک دی الله، عزتونو والا دی هغه رب چې پاک دی د هر هغه عیب نه چې د هغه سره نه ښایي، او د هر هغه خبرې نه چې مشرکان یې پسې کوي. پاک دی د شریک نه، پاک دی د حصدار نه، پاک دی د نازولو نه، پاک دی د بچی نه او د اولاد نه، پاک دی د شریکانو نه. وما من اله الا الله، او نشتی معبود مگر یو الله. وان الله لهو العزیز الحکیم. وردی کو سره عزیز نمراو. الله سبحانه وتعالی هغه ذات ته چې مؤمنانو له عزت ورکړي، بخپل عزیز دی، بخپل عزتمند دی، قدرمند دی. نو څه چلی کړي؟ مؤمنانو له عزت ورکړي. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. او یقینا عزت خاص الله لره دی، او پیغمبر لره دی، او مؤمنان لره دی. ولكن المنافقين لا يعلمون. مگر منافقان په دې خبره باندې په دې خبره باندې نه پوهیږي. نو رب العالمین هغه ذات دی چې هغه عزیز دی، عزت یې ورکړی دی مؤمنانو ته. ورب الکعبه، د کعبې په رب درته قسم خورم چې څومره ناشنا عزت په دې دین کې او په دې دیندارۍ کې پروت دی که نه، داسې عزت په بل هېڅ شي کې نشته. نو خپله رابطه د دغه رب سره مضبوطه کړئ، عزتونه به درکړي. عزت ګوره په ډېرو پیسو کې نه دی، ګوره عزت په ریال او په ډالر کې نه دی، ګوره عزت په ډېر جیداد سره او په ډېر ښایست سره نه دی. ګوره عزت چې دی هغه په څه سره دی؟ هغه د الله سره په رابطه جوړولو کې عزت دی. الله سره رابطه جوړې کړي، عزتونه بدله درکړي د دنیا او د آخرت. زه
علماء کرامو ته او مولیانو ته او د دین طالبانو ته ټولو ته زما دا نصیحت دی د دې مبارک منبر نه چې عوامو ته داسې قسمه مسلې بیان کړي، د الله سره د هغوی رابطه جوړه کړي، د الله ورته وښایي چې الله څوک دی. او نور د دې قصو میسو نه لږ قلار شي. زه خپل ځاني چې دا مولیان نه مجو نن سبا خو دا موبایل راوتی دی ځان ته کیدي په کمره کې غاښ ماتونکی جواب له پاسه وبولي کې څه شی کوم جواب غاښ ماتونکی جواب واورئ هسې چللی ابلو چې تاسو چیلنج موږ له راکړی موږ چې ستاسو مدرسې ته درلو تاسو هلته نه وئ بیا چې زموږ پلاني مولوي صاحب کتابونه درلو تاسو هلته نه وئ تاسو بوزدلانو د هغه ځای نه چې وتښتېدئ او بیا چې 3 کاله مخکې ما چیلنج در کړی و هغه د هغه ځای نه کیمره کېږي د غاښ ماتونکي جواب دروغجنه 2 کاله مخکې وي تا کله چیلنج را کړی 3 کاله مخکې زموږ مولیان درغلي زما ملګري درغلي تاسو کوم ځای کې وئ تاسو پټ شوي وئ که د مور پیداس کړي راوځه چیلنج پلاني ته او چیلنج پلاني ته او چیلنج مقلدینو ته او چیلنج غیر مقلدینو ته دا د پنجپیریانو مناظر دی دا د دیوبندیانو مناظر دی او لګیا به په دې ګډ وډو کې به سري. زه نن شاه خالد سره لګیا وم ګاډي کې موږ چې ته روان وو دته مې وي ما د دې مولیانو چې ته بیان وانه اورېدو د تقوا په باره کې ما بیان وانه اورېدو چې د معاشرې اصلاحي بیان ما بیان وانه اورېدو چې کوشش وکړي چې د عوام د الله سره وتړي خو د غریبۍ به یې راکېږي او یا به یو بل له چیلنجونه ورکوي او یا چې کله د دوو په منځ کې اختلاف راشي نو دی ټول قرآن په هغه یو باندې پټ کوي او هغه ټول قرآن په ده باندې پټ کوي. ټوغه یې جوړه کړې دې مولیانو د دین نه ورب الکعبه ټوغه یې جوړه کړې ده لکه د دې عوامو رابطه جوړه کړه د الله سره پرېږده دا چیلنجونه او پرېږده پلانې او الله نه دا د ځان نه به بدماشان جوړ کړي نه به د شکل نه مولا ښکاري نه به د خبرو نه مولا ښکاري کنځلې بدې ردې ټلیفونونو باندې ترې ریکارډ شوي دي هغه کنځلې چې انسان یې واوري د انسان د غوږ نه لوګې وخیږي او ځان ته به وایي مناظر اسلام د اسلام مناظر مړه تا ته وګوره خبرو چل به دغه کار یې شروع کړی دی فیسبوک دی مناظرې دی ته را مخامخ شو هغه را مخامخ په ما پسې دا قسمه قسم د پوسټونه چې خلک کوي لګیا دي هغه ټولو ته زه دا وایم او زما دا پیغام چې څومره نشر کولی شي نشر یې کوي که د ویډیو په شکل کې او که د اډیو په شکل کې دا ماله چې دا چیلنجونه را کوي په ما پسې چې دا قسمه قسم دروغ او پروپګنډې جوړوي دې ټولو ته زه دا وایم وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکول د الله په لاس کې دی ذلت د الله په لاس کې دی زما د دې قصو نه قلار شي چېرته د عوام ته قرآن او حدیث وښایي چېرته د عوام ته دین وښایي او نه زه دومره فارغه یم د دې نه زه خو عوامو ته الحمدلله دین ښیم مسلمانانو ته دین ښیم ډېر مصروفه یم زه سدې ته خو فارغه نه یم چې فیسبوک کولاو کوم او د دوی په شان په کمره کې دننه کښېنم او غاښ ماتونکی جواب او مو توړ جواب ابلو زیو لیکلي وي په پنجپیریانو باندې مزایل هغوی د هغه ځینې لیکلي دي په حیاتیانو دیوبندیانو باندې اټم بم داسې خبرې د دین نه یې مذاق جوړ کړی اټم بم او مزایل په یو خبره کې بنښتي عوام غریبانان ولې بېدینه شوي دي ولې تقوا ختمه شوي د مولیانو دا حال دی مولیان د الله نه نه هېرېږي د مولیانو دا حال دی چې د الله نه نه هېرېږي نو عوامو کې به د کوم ځای نه تقوا او هغه یره به راشي د الله نه دا خبره یې سیده که نه ده الله نه یره پکار ده علماو ته مولیانو ته نام نهاد مفتیانو ته طالبانو ته ټولو ته زما دا نصیحت چې دې عوامو په موږ باندې ډېر لوی حق دی الله به رنده قیامت پورې تپوس کوي ګورئ
دوی ته دین وښایئ. دا په سوونو په زرګاو ملګري ما سره رابطه کوي، وایي ستا دا مسلې موږ اول پیر واورېدې. ډېر پکې لا ماته دا ووایي والله العظیم چې دقه شان راته وایي موږ ته داسې ښکاري لکه اوس چې مسلمانان شو. ولې دا مسلې نه وي قرآن او حدیث کې وي، نو ولې دوی ته نه وي ښکاري؟ مولیانو نه دي بیان کړي، مولیانو دغه قصې بیان کړي زمونږ فرقه په حق ده، مرداباد زنده‌باد، زمونږ جنډه دا ده او زمونږ قاید پلانې او قایدونه پلانې او قایدونه پلانې او چغې وه او دغه جنډې راغستې دي. ایوب په حرم سره ولاړ دی، پنجپیري جماعت سره دی، د کعبې سره په خوا کې ولاړ دی او د پنجپیریانو جنډې اوچته کړې ده. نو هغه یو په فیسبوک کې ورکړې دي، وایي چې په حقه نه وی نو په دغه ځای کې جنډه ولې اوچته وه. یعنی د جماعتونو جماعت پرستی، تنظیم پرستی، شیخ پرستی، مولا پرستی اوس د کعبې خوا ته راورسېده. د الله نه یره وکړئ دې ټولو ته زه دا وایم او د عوامو ته سوچه قرآن او حدیث وښایئ. د دې عوامو ربط هغه د الله سره جوړ کړئ، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جوړ کړئ، قرآن او حدیث ورته وښایئ. نور د خپلې د دې د کوم مولیان چې زه یادوم د دوی د خپل ځان سره غم دی، خپل ځان مشورې را مشورې، پلاني ته چیلنج او پلاني ته چیلنج او پلاني ته چیلنج. کوم چې سادهګان عوام یې هغوی د کافر زوی دی، یو سړی ته نه دی پرېښودی، هر سړي له وایي چیلنج ورکوي، دومره تکړه مولا دی. څه شي تکړه دی؟ داسې تکړهوالی نه شو. تکړهوالی خو به زه هله منم د مولا چې خپل عوام هغه د الله د دین سره وتړي. الله دې زموږ په دې مولیانو باندې رحم وکړي او الله دې ټولو له توفیق ورکړي چې د صحیح دین اسلام خدمت وکړي. د دې سره زموږ د درس هم اختتام ته ورسېدو او انشاءالله پر روان درس کې به باقي نومونه د الله سبحانه وتعالی هغه ذکر کوو. خو زه غواړم یو ملګری چې دا نومونه د اوسه پورې چې موږ کوم وي دا ټول ما ته ووایي. تا ته یاد دي؟ اواز دې تیز دی؟